السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو دوستانو، د نور کله په شان کې ستاسو په خدمت کې نن هم یو بل عمل پیش کوو. هغه عمل داسې دی، بعضې ملګري داسې وي چې دغه عزت په څه مسلې باندې پرېوتی وي او دی وایي چې یاره الله رب العزت زما د عزت واپس بحال کړي. عزت ډیر قیمتي سیز دی او زمونږ خاص کر د مسلمانانو د پښتنو دپاره، خو لیکن انسان غیر اختیاري او کار ته داسې وشي د هغې د وجې نه د انسان عزت خراب شي. نو دغه رنګې چې کوم دی تاسو دا عمل وکئ، ستاسو عزت په سیوا شي او دغه رنګې چې کوم دی عزت په واپس بحال شي. او که یو سړی وایي چې یاره زه معاشره کې باوقاره باعزته یو انسان ښکاره شمه، نو تاسو دا عمل وکئ. عمل داسې دی چې تاسو یا رحمانو ډیر ډیر پیرې وایي، یا که داسې نشي ویلی نو 313 مرتبه د مازدیګر لمونځ نه پس کښېنئ او توجه سره وایي. که چېرته داسې درته ناسته ممکنه نه وي، نو دا رنګې ستاسو چې کوم ځای د ناستې وي، که دوکان دی، که کور دی، که دفتر دی، که هر ځای دی، نو یا رحمانو 313 مرتبه وای. انشاءالله الله رب العزت پستاسو دا مسله او دا رنګ دغه عزت واپس بحال کی. جزاک الله. السلام علیکم.